بیانځای صاحب اسلامي امارت ویاند ویلي چې اسلامي امارت په یوازې ځان کولی شي چې د دې جنایت ځواب ورکړي. قیدان چې شوي دغه د خدای تعالی د شهادت قبول کړي او د کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. خدای تعالی دې دا نه پېښوي بیا چې دا دغه په هېره کو دا تراجدي په هر صورت دا چې ذبیح الله مجاهد زمونږ د اسلامي امارت ویان دی او هغه دا خبره کړل دې کې شک نشته ځکه د شلو کالو څخه چې د 50 کالو په اوږدو کې موږ د دنیاوالو ته وښوده په خپله بایډن ویل چې افغانستان د لوی امپراتورۍ هدیره ده. معنا دا چې زمونږ د امپراتورۍ مړی هم د افغانستان په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان خو بیا د مادلام خصیم نه ده او بیا په ټول دغه کې بیا دا یو هیواد نه دی او بت یو مستعمره ده فقط هند چې تقسیم ک په دوه مستعمرو باندې بدل ک چې هند او پاکستان یو هند د چین د پاره پاکستان د افغانستان د پاره لکه څنګه چې منځني ختیځ کې د اسرائیل د ته دویم اسرائیل و منځني ختیځ کې اسرائیل دالته د نامنۍ سبب شوی دی ټول اسلامي نظام مخه نیولې ده. یعنی کار د پاکستان نه هم د توقع کیږي چې دلته د اسلامي نظام مخه ونیسي او بل خصوص افغانستان چې دوه صوبې د پاکستان سره دي هغه سره موږ هیڅ کله هغه ته موږ فرضي خط وو دا معنا چې هغه برخه به بیرته نیسو حتی د دې باندې اکتفا نه کوو. موږ غواړو چې ټول پاکستان چې د يرغمل نیولې 2.5 میلیونه نفوس ته او هغه ټول دغه زرو کسانو په دغه کې په واک کې دی هغه په جنگ کې دی ورسره زمونږ د دې ډیورن لاین د دې په ځای چې موږ په جیلم کې چې په خام د هند سره سرحدو دا سرحد منغول جن په کراچۍ کې کېدو دا دواړه هوادونه یو هواد شي او کچېرته دغه د پاکستان غلامه اداره په دې ډول د بریدون ته ادامه ورکړي زه یقین لرم چې دا دواړه هوادونه به یو شي او په دواړو کې به یو اسلامي امارت رامنځته کیږي لکه څنګه چې دلته دی هلته مګر د خلکو فکر کوي د اسلامي امارت خبرګون به څه وي اسلام آباد به په نښه کیږي؟ نو کاره خبره ده ځکه چې په اسلام آباد د یو مرکز دی دا چې مخکې داسې اسلامي امارت د ډیر کوشش وکړي چې د ګاونډیانو سره خپل د ګاونډي توپ حقوق وساتي او بریدونه پیونه کې مګر چاره نشته څوک چې تا نه پریدي نو ته به مجبور چې ځان دفاع وکړي او په دفاع کې نو اسلامي امارت وکړو د ورته دا 13 دغه کې چې تقریبا 3 د شپوستي ته ونیول ټینکونه تیر اوسته نو کدا ځل په دې حالت باندې چې د ذبیح الله مجاهد چې سوي هغه مطلب معنا هم دی چې هغه به تر سره کوي نو دا یقین لرم چې دا جنگ به دې سبب شي چې موږ په پاکستان کې بالکل د رژیم ته بدلون ورکو په پاکستان کې اسلامي نظام راشي د اسلامي امارت او د پاکستان د مجاهدینو په ګډه همکاري باندې دغه غلام اداره آیا اوس هم د ډیپلوماسۍ دروازې وازې دي ښاغلی بیانځی؟ ولا ډیپلوماسي هغه چا سره نه چلیږي چې هغه خپلواکي نه لري هغه وای او هغه کوي چې ورته ویل کیږي د کولو لپاره همدغه قطر او په دوحه کې دغه دوحه کې او په استانبول کې او په سعودي کې درې ځله دا کوشش د ډیپلوماسي وشو اته خپل ترکان ورته حیران پاتې چې دونه نامعقوله غوښتنې دی لرلې چې دا ځنه وبل دا چې په خپل ځان کوم خبره نشو کولای هر خبره به چراتله د مجلس ته پاسیدل او غوښتل به چې کوم ځای سره یا د واشنگټن سره یا د لندن سره رابطه ونسي چې موږ سو کوو خبره په مقابل کې تاسو موږ ته څه امر کوئ نو د چا سره ډیپلوماسي مخکې وړل ډیر محاله خبره ښکاري ډیپلوماسي باید هغه چا سره مخ ته ویولای شي چې هغه خپلواکي ولري نو موږ ته په کار دا ده چې د پاکستان په ځای د لندن او یا د واشنگټن سره خبر ډیپلوماسي وچلو او دا هغه د ته امر وکړي چې دا کار وکړي یا دا کار مکوه دغه درېمګړي هیوادونه چې سالسم بالخیر یا د خیر لپاره کوښښ کول لکه ترکیه و قطر شو سعودي عربستان شو دغه هیوادونه اوس مهال چیرته دي بیانځای صاحب؟ ولا که په دغه باندې حساب سره کولای شي موږ مخکې په دې باندې یادونه وکړه چې دا سیکولر هیوادونه دي او حکومتونه غیر اسلامي دي ملتونه مسلمانان دي او د دې ضرورت ته چې اول وای څوک غواړي چې بچی راوړي اول باید بچو مور ولري نو موږ باید په اول په اسلامي نړۍ کې اسلامي حکومتونه ولرو دغه خلک باید پاسيږي ټول د اسلامي امارت د افغانستان د باید الهام واخلي لکه څنګه چې د غزې مسلمانانو الهام واخسته هغه د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې 2 کاله وجنګیدل اوسم الحمدلله نږدې دي چې کامیابی ته ورسیږي همدارنګه پاکستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان پاسېدلي دي او بیدار شوي دي او پاکستان کې همدغه شانته اسلامي نظام غواړي اسلامي قانون غواړي بلوچستان هم پاسېدلي دي